په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا بندو جوړېدلو ایران اندېښمن کړی دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا د بندونو جوړولو ایران اندېښمن کړی دی. په هرات ولایت کې د هریرود پر سیند د پشیدان د بند جوړولو د پروژې له بیا پیلېدو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه کار به ایران ته د اوبو پر کمېدو منفي اغېزه وکړي. خراسان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په سرلیک کې لیکلي، دا دوستۍ په لاره د اسلامي امارت بند اچونه. دغه ورځپاڼې په دې برخه کې د ایران د ډیپلوماټیک نظام پر بېغورۍ نیوکه کړې ده. په 1990 کال کې ایران او ترکمنستان موافقه وکړه چې د هریرود د سیند پر غاړه د 1.5 میلیارد متر مکعب اوبه په ظرفیت د اوبو بند جوړ کړي. د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې دا بند د افغانستان له حضور او تضمین پرته جوړ شوی او په 1984 کال کې پرانیستل شو او د دوستۍ بند په نوم ونومول شو. خراسان ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، شاید هغه وخت تهران او عشق آباد دا تصور هم نه کاوه چې داسې ورځ به راشي چې افغانستان به د هریرود پر سر د سلما، کپکان او پشیدان په نوم 3 بندونه جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د هرات په ختیځ کې د سلما بند د جوړولو پروژه د ایران له انقلاب وړاندې پلان شوې وه، خو د سیاسي ناقراریو او جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. ایراني ورځپاڼې خراسان په دې اړه لیکلي دي، په 1995 کال کې افغان حکومت د هند په مرسته د سلما بند ګټې اخیستنې ته وسپاره او د دوستۍ بند حیثیت یې په جدي توګه راټیټ کړ. خو د ایران ډیپلوماټیکه دستګاه لا هم ونه توانېده چې د جوړېدو مخه یې ونیسي.